السلام علیکم زما خو ورور څنګه یې زما خو ورور هر سال لا ته پته د خو زبر السلام علیکم دا کم کلیپ چې تاسو ته ما ولګو د کاشف علي کلیپ ته خپل وایس کلیپ دی دا ویډیو دا غبره کې دا د نن یو ورځ نیمه مخکې کاشف علي او اجاز احمد اخلاص ویل پر فاونډیشن والا چې دی دوی دواړو په خپل میس کې څه لانجه کړې وه په سوشل میډیا باندې ډېره وایرل شوې وه اجاز احمد چې دی د کاشف علي والي و الله ته وله ورکړي او کاشف علي ورته وایي چې زه خو درنه تپوس نشم کولی خو زما تپوس درنه دی الله وکړي نو د دې څه حقیقت دی د دوی دواړو د لانجه په څه باندې راله نو دا وایسونه درته زه اورم دا مو واورئ او د هغې نه بعد بیا خبرې کوو چې د دوی دواړو لانجه په څه راغلې د کاشف علي دا وایس واورئ وعلیکم زما خو ورور څنګه یې زما خو ورور هر سال لا ته پته د خو زبر د خبرو کوم عمران دیوانه ته فوټبال میچ او جې کې ډي کې هغه ته راغلی نو چې څنګه عمران دیوانه مو کو ته مال غاړه راکو په جړا شو ما ته عزت یا مکور ته زمي ما بچوله وځم تاسو والله تاسو کې تاسو زرا وسته يم بیږي ډیر زیات جړل نو ما موبایل روغ کوم عمران دیوانه له ویډیو کوم لایف کې دا ور عمران دیوانه خو جاړي په سلګو او ډار کړم نه دی راغو د سر ټوپک مارانه مو د خپل موبایل سکان بد غوبل راواغستو یار بس بیا زما دومره وس نو چې ما ورته لاسه چولې وي مو خو د میډیا خلک یو مو خلکو له مینه محبت ورکو د تمل هم خدای وکړم چې دی والم زما ته پوسټ نه الله وکي سرور مې که زه ملامت یم الله دې ما ته به برباد کړي چې سم مې کړي دي د حق اواز مو چت کړی دی عمران په ژړا شو هغه ژړل سلګۍ والې ما نه برداشت ونه شو ما څخه موبایل روغ کو او هر څه زه په الله سپارم الله له مې هر څه کړي دي خلکو له مې نه دي کړي قسم درته خورم چې عمران په سلګو کاشف علي وایس تاسو واورېدو ګوره غلطي چې دا غلطي ټوله اجاز احمد کړی دا زه په خپله د اجاز ډېر ښه پین وم اجاز باره کې ما یو ویډیو یو نه بلکې دوه ویډیوګانې ما جوړې کړې وې یو ویډیو وله ما اوس هم زما پر پیج باندې به وي یو هغه پوډري چې مري هغه ویډیو وله ما جوړه کړې وه او بله ویډیو ورپسې ده پسې یو کس خلاف ویډیو کړې وه زیرت ګل هغه سره اوس هم زما په هغې باندې ورانه ده او د هغه خلاف هم ما ویډیو جوړه کړې وه چې د اجاز احمد پسې څه خبرې مبرې کړې وې خو په دې سټوري کې چې دی نو په دې سټوري کې مکمل اجاز احمد چې دی دا غلط دی ځکه چې په دې کې زه د کاشف علي سایډ کوم سایډ یې په دې وجه کوم چې دا عمران دیوانه چې راوستی مو نو عمران دیوانه ریمبو خو خیر د هغې راوستی نور احساس ته که اخلاص ته هغې راوستی او دا عمران دیوانه چې دی نو دا کاشف علي راوستی نو کاشف علي سره دې ملاو شوی دی چې دا په پار مار کې نو دورته خپله جړه پر یاد کړی دی چې دغه رنګه زه کور ته ځم ما د خپل بچي را یاد شوي دي او اجاز ما نه پرېږدي ته دغه وکړه نو کاشف علي موبایل ایستی دی لایف ویډیو یې کوله د خپل پیج نه به ویډیو کوله خلکو ته یې شو کوو نو په دغه دوران پې دی اجاز احمد راغلی دی او دله یې څه ګزارونه مزارونه ورکړي لتې متې یې وله ورکړي دي نو اجاز احمد له دا کار دی مکمل د بیمانۍ کار دی ځکه چې تاله چې خلک د مریضان درولي صرف او صرف د علاج دپاره درولي چې د دوی علاج کمپلیټ شي نو ستا بیا دوی سره حق نشته دی چې دا ته ځان سره پاتې کړي ځکه ستا بیا دا حق دی چې ته دوی واپس ښه په عزت طریقې سره خپل کور ته ولېږي نو مهرباني وکړه اوس الحمدلله عمران دیوانه ښه روغ جوړ دی ښه برابر دی نو ته مهرباني وکړه دا خپل کور ته ولېږه او انشاءالله موږ به امید لرو چې آینده لپاره به داسې غلط مسټیک تاسو نه کوئ که ویډیو مو خوښه شوي خپلو ملګرو سره یې شیر کوئ پیج فالو کوئ چینل سبسکرایب کوئ د لوی الله په امان